دې هیله چې ښه یاست. د ګیټ او ګیټ هب دوهمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ په ځینې نوو کمانډونو باندې کار کوو. په تېره ویډیو کې موږ چې د ګیټ او ګیټ هب انټروډکشن کړی او بیا د هغې نه وروسته موږ ځینې دغه کمانډونه چې وو د ګیټ دا استفاده کړي وو. په دې ویډیو کې به موږ په نوو کمانډونو باندې کار کوو. د هغې د جملې څخه لومړی کمانډ موږ سره مرج دی. ګیټ مرج دا موږ په تېره ویډیو کې مینوال کړی و، صحیح ده. لکه د یو برانچ نه موږ ډیټا راخیستله او په دې بل مین برانچ یا ډیفالت برانچ کې چې ده موږ ډیټا اچوله. نو هغه طریقه دا و چې موږ به د پل ریکویسټ نه استفاده کوله. په پل ریکویسټ باندې به کلیک واخیسته، دلته به نوی پل ریکویسټ جوړ کړه او په دې ځای کې به برانچ ورته بیس برانچ او همدارنګه کمپیر برانچ په ورته انتخاب کړه. بیا به موږ دا مرج کوو. خو که تاسو غواړئ چې په دې طریقه باندې چې کوم دا یو آی طریقه ده یا یوزر انټرفیس کې چې تاسو کوم ښکاري د ګیټ هب طریقه، په دې طریقې تاسو نه غواړئ او غواړئ چې د ټرمینل له لارې وکړئ، نو دا ډېر اسانه ده. صحیح ده. زه به لومړی دلته راشم او په دې ځای کې به زه خپل برانچ بدل کړم. صحیح. نو برانچ بدلول لپاره موږ څنګه کوو؟ ګیټ چیک اوټ مجیب برانچ. ګوره زه چې دا برانچ کله انټر کړم نو دا فایل ما سره اوسه پورې دلته نشته. صحیح ده. دا فایل ما سره نشته، خو دا مین برانچ کې ما سره موجود او دلته هم تاسو راشئ ګورئ موږ سره یو فایل دی. صحیح ده. زه غواړم چې دغه فایل دلته راوړم. نو څنګه به کومه؟ اسانه. صحیح ده. دلته به تاسو ولیکئ چې ګیټ مرج او دې ځای کې به د مین برانچ نوم ولیکئ. نو تاسو دلته ښکاري چې دوه فایله چینج شوي دي ما سره او دې ځای کې تاسو ته هغه چینجز اتوماتیکلی راغله. صحیح ده. تاسو دلته راشئ ګیټ ته. اوس په دې ځای کې تاسو ته وایي چې سینک چینجز، دغه تغیرات چې راغله فرضاً یو فایل جمع شوی دی د روډ میپ په نوم باندې، بل په انډکس ایچ ټي ام ایل کې دوه تغیرات راغلي دي، دا ته غواړي چې دلته پوش کړي خپل برانچ ته. زه ورته وایم هو پوش یې کړه. څنګه به پوش کوو؟ ګیټ پوش. ګیټ پوش کمانډ چې تاسو کله انټر کړئ نو دلته ګوره دغه تغیرات چې کوم یو دي دا اتوماتیکلی ستاسې برانچ ته لاړ. صحیح شو. که تاسو غواړئ چې دلته یې چک کړئ نو دلته راشئ موجب برانچ ته. موجب برانچ ته چې راشئ ګوره دې ځای کې دا تغیرات تاسو ته راغلي دي. صحیح شو. اوس بیا پې پریکټس کوو. دلته به راشو دا به کلیر کړو او دلته تاسو وګورئ روډ میپ فایل به زه هم اوپن کړم چې تاسو ته پته ولګېږي. دلته به ولیکو چې ګیټ مرج. صحیح ده. دا به سیو کړو. دا هم سیو کړو. ګوره تاسو سره دلته تغیرات راغله. صحیح ده. اوس به څنګه کوو؟ دا به لومړی ګیټ اډ. دلته ګوره دا چینجز دي ښه. دا به موږ سټیج ته ولاړو. صحیح ده. دلته به زه راشم دا ګوره سټیج ته لاړه. صحیح شو. د ګیټ اډ فاصله ډاټ په ذریعه باندې دې کمانډ په ذریعه نو د دې نه وروسته به زه ورته کمیټ ورکړم. تاسو دا مینوال دلته هم کولی شئ خو د کمانډ له لارې زیاتره خلک کوي. صحیح ده. او ډېر ښه طریقه هم ده، پریکټس هم ورسره کوي. دلته زه راځم دا کمیټ کوم. صحیح ده. او دې ځای کې زه ورته لیکم چې نیو کمانډ اډیټ. صحیح شو. په دې باندې زه انټر کوم. ګوره یو فایل چینج شو. اوس دا منتظر دی چې دا پوش شي. نو موږ به څه کوو؟ ګیټ پوش. کوم برانچ ته؟ ګوره موجب برانچ دلته دی ښه. اوس به دلته انټر کوم زه. نو دا تغییر به ما سره څنګه شي؟ ډایرکټ به لاړ شي دې برانچ ته. صحیح شو. اوس که زه دلته مین برانچ ته راشم نو دا تغییر به دلته نه راغلی. نو موږ به څنګه کوو؟ د ګیټ مرج په ذریعه باندې به دا تغییر دلته راوړو. صحیح ده. دلته وګورئ ورته زه دا کلیر کوم. ګیټ چیک اوټ کوم برانچ؟ مین برانچ. صحیح شو. ګوره مین برانچ کې دا تغییر دلته په روډ میپ کې موجود نه دی. نو دا به څنګه راوړو؟ دلته به راشو ګیټ مرج. صحیح شو. او دلته به چې ولیکو د برانچ نوم به ولیکو. انټر به کوئ. ګوره دا تغییر تاسو سره راغلی. صحیح شو. ون فایل چینج په روډ میپ کې چې دی دلته تاسو ته ښکاري دا تغییر راغلی دی. صحیح ده. یو انزرشن پکې شوی، یو پکې ډیلیشن شوی دی. صحیح ده. نو تاسو به دلته راشئ دا به اوس پوش کړئ. چې ګیټ پوش ورته انټر کړئ نو دا تغییر تاسو سره مین برانچ ته لاړ. نو دا موږ مخکې دلته مینوال کوو ښه. دلته به پل ریکویسټ ته راغلو بیا به همدې ځای نه بیز او کمپیر برانچ باندې انتخاب کوو. بیا د هغې نه وروسته به دا موږ سره مرج کېده. د کمانډ له لارې چې کوئ نو دا اسانه طریقه ده. صحیح ده. اوس زه یو بل کار کوم. زه راځم دلته دا زما مین برانچ دی. صحیح ده. او دلته زه دا برانچ چینج کوم. صحیح شو. دا برانچ ما چینج کړ. دې ځای کې زه لږ څه تغیرات راوړم. فرضاً دې ځای کې زه لیکم ورته پی ټیګ. صحیح شو. دلته ورته لیکم چې هیلو فرینډز. صحیح. دا تغیرات ما راوړه. دا ورته زه ګیټ اډ. صحیح شو. په دې باندې انټر کوم. نو دا ما سره چېرته لاړه؟ سټیج ته لاړه. ګوره اول سټیپ یې چې دی د دې تغیراتو په چینجز کې ښه. دویم سټیپ په سټیج کې. دریم سټیج چې کله دا کمیټ شي نو بیا دا موږ سره آماده کېږي تر څو موږ برانچ ته دا پوش شي. پی ټیګ اډیټ. صحیح شو. دا کمیټ ما ولیکه. دا به زه اوس پوش کوم دی. کوم برانچ ته؟ موجب برانچ ته. صحیح شو. اوس دې برانچ ته دا پوش شو. صحیح شو. دا تغیرات لاړه. اوس خبره دا ده زه راځم دا ګیټ چیک اوټ کوم برانچ؟ مین برانچ. صحیح شو. مین برانچ ته زه راغلم. په مین برانچ کې خو دا تغیرات نه دي راغلي، خو زه دلته راغلم او په دې ځای کې ما بل تغیر راوسته. صحیح شو. زه مې چوان ټاګ لیکم. صحیح ده. دلته ورته کوم چې هلو ډیر فرینډز فرضاً سبسکرایب دی چینل. صحیح شو. داسې یو میسج ما ورته ولیکم. اوس دلته تاسو وګورئ.
صحیح ده. په دې ځای کې ما سره دا چینجز راغله. دا زه راځم دا څنګه کومه دا ورته get add stage ته اړوم. صحیح ده. دا ما سره په سټیج کې راغله. خو دا ما سره دلته په سټیج کې پراته دي. صحیح ده. او دې نه زه وروسته دلته راغلم فرضاً pull request ما ورته وواله. صحیح ده. یا مې دا فایل سي دي دا مرج کړ ورته. تاسو دلته راشئ او په دې ځای کې زما بیس برانچ دا دی جی برانچ. صحیح ده. تاسو ته ښکاري پی ټیګ اډیټ. اوس دا چینج څنګه کومه راخلم. دا ما مرج کړ دلته کمپلیټ مرج. صحیح شو. نو ما سره مرج وشو. اوس دلته راغلم په دې ځای کې خو ما چینجز راوړي. البته هغه پی ټیګ چې دلته لاندې راغله. صحیح ده. نو که زه اوس تاسو چیرته کمیټ کوم دې ځای نه. صحیح ده. دلته راشم ګیټ کمیټ ام. صحیح شو. او دلته ورته ولیکم چې h1 tag added. صحیح شو. او زه اوس ورته وایم چې دا ګیټ پوش کړه. ګوره دا به تاسو ته ایرر درکړي. پام دی ریجیکټډ شو. دا ولې ایرر درکړي؟ دا ځکه چې موږ دلته اول مرج کړی دی په دې ځای کې. صحیح ده. دلته مرج کړی دا تغیرات چې دا موږ نه دي پول کړي. دا تغیرات باید موږ اول پول کړو او بیا دا غي نه وروسته خپل چینجز راولو. خپل چینجز راولو او بیا دغه چینجز چې دي دا موږ خپل برانچ ته پوش کړو. نو د دې اسانه طریقه چې ده، اسانه طریقه دا ده چې تاسو دغه کوم کمیټ چې کړی دی دا کمیټ تاسو بیرته انډو کړئ. صحیح ده. څنګه به انډو کوو؟ زه دلته راځم کمانډ لیکم get reset. صحیح شو. او په دې ځای کې soft او بیا ورته لیکم چې head 1. ته چې کله دا وایي ګوره تاسو سره دغه کمیټ چې دی دا بیرته انډو شو. که تاسو د کمانډ له لارې نه کوئ نو په دې ځای کې هم تاسو سره دا برخه شته دی. فرضاً زه دلته ورته لیکم چې h1 tag added. صحیح شو. ګوره که زه دا دې ځای نه پوش کړم نو ما ته اوس ایرر راکوي. ښه ګورئ اوس ورته پام دی دا ایرر راکوي ما ته چې دا کمانډ آوټپوټ کې وګوره دلته دا مشکل دی. دلته راشي دې ځای نه هم کولی شي چې ما ته انډو لاس کمیټ کړي. صحیح شو. نو دا چینجز چې دي دا ما سره بیرته انډو شو. دې لپاره موږ سره یو کمانډ دی stash په نوم باندې. صحیح ده. نو موږ څنګه وکړو؟ دلته به راشو get stash. stash ته چې دی دې ته مخکې لکه موږ کمیټ لیکه اوس به موږ چې ولیکو stash ته به نوم ورکړو. صحیح ده. دلته به ورته ولیکو چې فرضاً h1 stash. صحیح شو. داسې یو نوم به ورته ولیکو. نو تا چې کله په دې باندې کلیک کړئ نو ګوره دا ستاسې تغییر چې دی دا stash شو. دا دلته نه کاونټ کېږي. صحیح ده. نو بیا تاسو کولی شئ چې دغه خپل چینجز چې دي نوي چینجز چې دلته فایلونو کې راغلي دي دا تاسو بیا پوش کړئ وروسته. هغه فایلونه به تاسو مرج کړئ ځان سره او د هغې نه وروسته به دغه خپل نوي تغیرات چې دي دا به بیا پوش کړئ. صحیح ده. کمیټ به یې کوئ بیا پوش به. نو که زه اوس دلته راشم او ورته اول ولیکم چې ګیټ پول. صحیح ده. نو ګوره هغه چینجز به اول دلته راشي. صحیح شو. پی ټاګ راغی. هلو فرینډز. اوس د دې نه وروسته به زه راشم هغه خپل سټاش فایلونه چې دي که نه هغه به زه ورته اپلای کړم یا به ان سټاش کړم. صحیح ده. نو دلته به څنګه کوو؟ دې ځای کې به ولیکو چې ګیټ سټاش. تاسو به دلته اول ولیکئ چې ګیټ سټاش. صحیح شو. بیا به دې نه وروسته ولیکئ چې لیست. نو دلته به تاسو سره معلوم شي ګوره یو h1 سټاش دی دوهم چې دی فرست سټاش دی. صحیح ده. دا ما مخکې پریکټیس کوو ځان سره دلته تاسو ته ښکاري چې h1 سټاش هم موږ سره راغی. صحیح ده. نو اوس زه غواړم چې دا h1 سټاش چې دی دا اپلای کړم. صحیح ده. زما ټول کوډ او زحمت چې دی فرضاً د 2 ورځو یا 3 ورځو یا د ساعتونو هغه په دې h1 سټاش کې اوس پروت دی. نو دا به زه دلته راوړم. څنګه به راوړم؟ دلته به راشم ګیټ سټاش او دې ځای کې ورته ولیکم اپلای. صحیح ده. د دې نه وروسته به تاسو چې ولیکئ سټاش دا نمبر به ولیکئ. صحیح ده. ګوره دا سټاش. صحیح شو. دا به ولیکئ سټاش. بیا به اټ ولیکئ. بیا به دا سمال بریکټ واچوئ. بیا به دې کې خپل نمبر ولیکئ د سټاش. صحیح ده. فرضاً دا 0 دی دا 1 دی. صحیح. دا بیا تاسو انټر کړئ. دا چې انټر کړئ ګوره دلته تاسو ته چې راغله چینجز راغله. صحیح ده. فرضاً دې ځای کې ما ګوره دا هلو ډیر فرند سبسکرایب د چینل. صحیح ده. که تاسو ورته وایئ چې دا اکسپټ بوت چینجز نو دلته کلیک واخلئ نو ګوره دواړه چینجز تاسو سره څنګه شو را پیدا شو. به ولیکئ چې ګیټ اډ. بیا به راشئ دلته به دا کمیټ کوئ سیو به کوئ او دې نه وروسته به دا ګیټ پوش کړئ. یو خو ګیټ مرج ولوسته چې ګیټ مرج په ذریعه باندې موږ کولی شو چې مرجینګ وکړو د یو برانچ نه بل برانچ ته چینجز راولو. صحیح ده. بله مو لوسته ګیټ ریسیټ هم ولوسته. صحیح ده. سافټ دلته بیا ولوسته چې هیډ 1. صحیح شو. میټس چې دي هغه په دې باندې انډو کولی شو. په 12م کمانډ کې چې دی ګیټ سټاش ولوسته. صحیح ده. په 13م کمانډ کې چې دی ګیټ سټاش ډیش ام او دلته سټاش ته نوم ورکړه. صحیح ده. په دې ځای کې چې دی بیا ولوسته چې ګیټ سټاش لیست. صحیح شو. په 14م کمانډ کې ولوسته چې ګیټ سټاش اپلای. صحیح ده. که تاسو ته یو سټاش لرئ که نه اوس فرضاً دلته راشئ ګوره ګیټ سټاش لیست ورته ووایئ موږ سره 2 سټاش موجود دي. صحیح ده.
نو که تاسو یو سټاش لرئ بیا سمپل ګیټ سټاش اپلای ورته ووهئ نو اتوماتیکلی تاسو هغه سټاش اپلای کیږي صحیح ده. او که چیرته تاسو ډیر سټاش لرئ نو مجبور یاست چې تاسو یو خاص سټاش ورته ذکر کړئ بیا هغه اپلای شي تاسو. نو دا د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.